یا هغه سیاسي رنګونه وښودل. او زه یو بل شی وایم هغه دا ده چې په دغه څو کلونو کې زموږ په خلکو باندې یو ډول ته جنګي چاپېریال راڅپل شوی ده او دغه جنګي چاپېریال بیا د سړي نه پوهه، د سړي نه زده کړه، د سړي نه ډېر څه اخلي. هغه روغ رغنده پوهه، رغنده عقل، دغه هر څه څه اخلي، نیمګړتیا رامنځته کوي. نو دا نیمګړتیاوې دي چې اوس موږ په خپله سیمه کې یا د برېښنا نه پرېږدو، یا په خپله سیمه کې سړک نه پرېږدو، یا په خپله سیمه کې داسې وګڼه چې د ټلیفون یا د دغو هغه کمبه نه پرېږدو، ستنې نه پرېږدو. دا خپله یوه ستونزه ده، دا هغه د جنګي چاپېریال ستونزه ده. نو د دې دپاره تاسو همدغه خپل ارزښتونو ته مخه وکړئ، جرګو مرکو ته مخه وکړئ، پرېکړه وکړئ. هغه څه چې ستاسو د ولسونو په ګټه وي، په ښکاره په ډاګه تاسو خبرې پرې وکړئ یو له بل سره. هغه څه چې ستاسو د ولسونو په ګټه وي هغه ته، هغه نورو ته، هر لوري ته دا ووایئ چې دا زموږ د ولس په ګټه ده او په دې کې ستا دپاره کوم نقص نشته او موږ نه غواړو چې تا ته کوم زیان ورسوو. نو تاسو زموږ ولسونه خوندي وساتئ او زیان ورته مه رسوئ. دا په همدغه شی کېږي چې یو پوهاوی رامنځته شي. نو ښاغلی ما مخکې خبره کړې وه ورته دغه درنو لیدونکو ته مې ویلي وو چې نو دغه ژوندي څه دي، موږ څرنګه کېدای شي چې همدغه د نننۍ دور ماشینري ده، همدغه خبرې اترې دي چې په همدغه کې به ژوندي ساتل کېږي. نو زه خوشحاله یم چې کټوازی صاحب مې نن د یو ژوندي څه دي په ډول باندې ستاسو په وړاندې کېنولی ده او ستاسو په خدمت کې ده او موږ د جرګې په خپرونه کې دواړه ستاسو په خدمت کې یو. تاسو کولی شئ له موږ سره اړیکه ونیسئ. کټوازی صاحب تاسو خبره وکړه چې لکه دا څو ورځې مخکې موږ دغه د لوست نړیواله ورځ یادوله. نو په دې کې ما هغه دا موخه دا وه چې ما دغه خپلو لیدونکو ته دا وویلې چې څرنګه کېدای شي موږ دغه پوهنه، موږ د خپله زده کړه د دې سیاسي رنګونو نه پاکه وساتو. سیاسي رنګونو نه یې داسې پاکه وساتو سړی داسې په څرګند ډول باندې خو نه شي ویلی، ځکه کېدای شي څوک خفه شي یا څرنګه شي. خو سیاسي بدلونونه یا هر څه چې دا بدلونونه راتله، هر یو لوري دا هڅه کوله چې دغه زده کړه په خپله ګټه باندې واړوي او دې ته به یو څه رنګ ورګډ کړي تر دا اوسنۍ وخته پورې چې په کتابونو کې به ځینې څه ورګډول. نو بیا دا مخکې ورځو کې ما ته ځینو لیدونکو داسې ټلیفون وکړي چې د جرګې ځینې خلک مړه کېږي یا څرنګه کېږي. ما ورته ویلې چې که چېرته په جرګې پورې یا د جرګې په وجود کې یا په دغو خلکو کې څه رنګ نه وي ورګډ شوی، یو سیاسي رنګ نه وي ورګډ شوی، د جرګې مشران چې وو یا د جرګې پرېکړې چې وې دا پاکې وې او دې ته خلکو په درنه سترګه کاته، داسې کله هم نه کېده. څرنګه داسې کېدای شي چې دغه ارزښت، پښتني ارزښت، همدا ډول د یوې بلې خبرې یادونه کوم. تېرو ورځو کې په دې رسنیو کې راغلي وو چې اربکی خلک ووژل. ما خپرونه وکړه او په دې خپرونه کې مې درنو لیدونکو ته دا په ډاګه کړه چې تاسو خپلسرو خلکو ته اربکي مه وایئ. دا به ستاسو نه زموږ هیله وي چې خپلسرو خلکو ته د اربکۍ پاک نوم مه کاروئ. اربکي داسې خلک وو چې هغه خپلو خلکو پرې باور کاوه او خپلو خلکو په ورشو کې به مالداري پرېښوده او دا به باور و د خلکو چې څوک یې نه بیایي. نو ما تاسو کولی شئ چې دا خپل مالونه دغو خلکو ته پرېږدئ یا خپل نور پت او عزت دغو خلکو ته پرېږدئ. نو دا نوم مایلې مه کاروئ. اوس زه دلته غواړم ښاغلی کټوازی صاحب چې څرنګه موږ کولی شو د دغه جرګې ارزښتونه د دغو سیاسي رنګونو نه، د دغو ډلو ټپلو نه پټ وساتو، څنګ ته یې وساتو، پاک یې وساتو او دې ته وده ورکړو. تاسو کوچي صاحب ډېر ښه ټکو ته اشاره وکوله. لږ بښنه غواړم چې زه دغه لنډ هغه ورباندې وکړم. د موږ تاسې دغه د دې لپاره چې پښتون افغانان په مجموع کې خو په ځانګړي ډول پښتون قوم نن د تاریخ له یو داسې نازک پړاو سره مخامخ ده چې موږ له ډېرو سختو حالاتو څخه اوس تېرېږو. موږ اوس هغه یو متل ده چې اوس به یو کېږو که نه ورکېږو. د موږ د ورکې آینده د موږ دغسې دغه عصر داسې را روان ده چې آینده عصر په دې باندې نه ده ولاړ
دا توره په لاس کې نیولې وي یا د ټوپک په لاس کې نیولی وي له تورې او له ټوپکه سره سره اول باید چې تا قلم په لاس کې نیولی وي تا باید چې قلم په لاس کې وي ته د قلم په واسطه باندې ځان هغه کولی شي او دلته د موږ دولتونه چې تر اوسه راغلي دي دغه 15 کاله چې دولتونه راغلي دي دغو دولتو ته موږ ملي دولتونه نشو ویلی او دغه دولتونه ته خو یاسې مقصد څوک خفه نه چې زه یا یم چې که څوک خفه کېږي که خوشحاله کېږي دغو هر یو په هغه نصاب کې خپله سیاسي مفکوره داخله کړې ده هلته که چپیان راغلي دي که بیا مجاهدین راغلي دي تر اوسه پورې په دا اوس وروستیو کې تا ولیدلو چې موږ د تاریخ په یو فصل باندې مثلا که زیات تفصیل ورباندې کېده یو ډېره لوی شخړه رامنځته کېدله وزارت معارف به ډېره ښه فیصله وکوله چې هغه فصل یم دغسې تېر کړو دلته یوه ډله خلک وو چې په دغه کې ولې په دغه فصل باندې داسې یو هغه نه دغه کړی هغه داسې یو تس په نامه جوړ شوي قهرمانان یې غوښتو چې په دغه فصل کې دوی راولي او د تاریخ جز یې وګرځوي د تاریخ برخه یې وګرځوي یو بل رنګ پکې ورزیات کړي دغه هغه مګر دغه تاریخ خو بیا قضاوت کوي هغه خو وروسته قضاوت کوي دغه د موږ اول خو د دولت وظیفه ده چې دغه خپل نصاب په ځانګړي ډول باندې تاریخ کې موږ هغه واقعا رښتینی ملي تاریخ دا یو خبره ده دوم چې تا دغه د اربکیو خبره وکوله اربکي په اساس کې اربکي د ټولو خلکو اصول نو دغه په یوازې په افغانستان په هغو برخو کې په ځانګړي ډول پکتیکا خوست چې په پکتیکا کې په ډېرو برخو کې څلوېښتي ورته ویله کېدله او په ځینو برخو کې پکتیا کې اربکي ورته ویل کېدل هغه باید قومونو مشرانو په خپله خوښه باندې د قومونو ځوانان مثلا دوی به خارجي تهدید سره مخامخ وو یا به په ځینو قومي بدیو بدبختي د پښتنو دا ده چې له وخته دغه قومي بدیو وي د بل قوم تر تهدید بلاندې کېدل دوی به هغه ځوانان د قومونو په خپله خوښه باندې هغه کول هغو قمندان نه درلود داسې هغو معاش نه اخیست هغه بل سیستم و مګر دغه اوسنی وضعیت چې کوم رامنځته شوی ده چې په شمال کې دغه هغه کېږي دغه د یو خاص هغو وسلو څخه بیرته بیا د خلکو په وژنه لکه دا اوس کار ځینې اخیستی دی بیا د عامو ولسونو د عامو خلکو په وژنو کې برخه ځینې واخلې دغه ته دغه د پښتنو تاریخي نوم چې د اربکیو نوم د دغو ته دغه نوم ورکول ناروا ده ځکه چې په اربکیو کې دغسې یو څوک چې اوباش هغسې یو څوک چې بېلارې دغسې خلکو ته په اربکیو کې هغه ورتګ هغه نه ده نو د دې لپاره چې ما اوس درته وویلو چې دغه د موږ تاسې جرګې چې له دا سیاسي رنګه پاکې پاتې شوي وي دغه مرکې چې له سیاسي رنګه پاکې پاتې شوي وي اول دغه د قومي مشرانو وظیفه ده اول خو د ولسونو وظیفه ده چې ولس داسې یو څوک مشر وټاکي داسې یو چا باندې په اصطلاح د ولس پټکی کېږدي چې هغه ولس په دې باندې پوهېږي چې یاره دا د ولس ګټې نه قرباني کوي دغه د پیسو په مقابل کې دا د مقام په مقابل کې دا د څوکۍ په مقابل کې دغه خپل قوم خپل ولس دغه نه خرڅوي اول خو د ولسونو دغه مسؤلیت چې ولس دغسې کسان مخته کړي دا یو اختیار که ولس یو چا په شا ودرېږي دغسې چا له شا هغه سړی مخته کېدای شي مګر که چېرته داسې وړ وي چې ولسونه مارام پراته وي چې داسې څه کېږي هغسې دې کېږي هلته حکومت یا ځینې ښکېلاګر قوتونه خو بیا هېڅکله ملي شخصیت ته رشد نه ورکوي دغسې حکومتونه او دغسې هغه داسې یو چا ته رشد ورکوي چې په دې پوهېږي چې دا د ما مزدور پاته کېږي د ما نوکر پاته کېږي د ما په چوپړ کې پاته کېږي د ته لپاره د هغه لپاره خپلې ملي ګټې ارزښت نه لري هغه هغو خلکو ته هغه ورکوي ارزښت ورکوي هغو ته رشد ورکوي هغو ته وده ورکوي د موږ تاسې زما په نظر باندې اول خو د ولسونو دلته بیا چې کله موږ ښاري ټولنې ته راځو یا تعلیم یافته ځوانانو ته راځو چې اوس له نیکه مرغه زه په دې باندې ډېر خوشحاله یم چې په پښتنو کې که څه هم چې د موږ هلته تعلیم تر زیات تهدید لاندې ده پوهه هم تر زیاته هغه لاندې ده مګر بیا هم په ښار کې د موږ دغه لید ځوانان چې دي دغه د یو احساس له مخې اوس هغه پخوانی وخت چې زه کله ګورم د موږ د وخت او اوس وخت ډېر فرق لري دا اوسني ځوانان د یو ښه احساس خاوندان دي دغه یو مسؤلیت احساسوي د خپل قوم په مقابل کې د خپل وطن په مقابل کې زه ورته هیلهمند یم زه ناامیده نه یم په خپله باندې چې انشاءالله تعالی د موږ دغه ملي ارزښتونه به بیا رازبندي کېږي ځکه چې د موږ ملي ارزښتونه په واقعیتونو باندې ولاړ دي د موږ ملي ارزښتونو نه یوازې چې د پښتانه قوم د افغانستان بلکې د نړۍ د قومونو لپاره دغه ارزښتونه چې دي دا باید یو سمبول وګرځي دا او نړیوال باید ګټه ځینې واخلي موږ یې نړیوال ته په هغه صحیح شکل باندې وړاندې کړو ما څو وارې کوشش په مطبوعاتو کې ویل دي چې دا پښتون قوم
طبیعي موږ داسې جوړ شوي یو موږ ولا کله تفرید کړی وي په تاریخ کې لا هم افراط کړی وي موږ یو منځلارې قوم که بې سواده هم وو مګر ډېر دا فیصلې هم ډېرې په منځلارۍ باندې ولاړې وي زموږ فیصلې اکثر دغه اوس د ډیموکراتیک ټولنې ورته وایي ولسواکې ټولنې ورته وایي د موږ تاسې میرویس نیکه ډېر پخوا دا ټولنې جوړښت هم د جوړښت هم دغه موږ ډېر په دغه ټولنه په پښتو ژبه کې موږ ډېر دغه چې دغه د بادار او د نوکر کلمې موږ نه لرو نو یعنې خنسینې لرو نو خو دا معلومه ده چې موږ دغه شی نه درلود دغه ټولنه دا جوړ سهار شاته خپل حقوق ورکېدلو زه یې له منځ یم نور چې موږ دغه ارزښتونه نور هم رشوه کوي او ځوانان دغه ته ډېر متوجه وو درنو لیدونکو تاسو وکتل چې کټوازي صاحب زیاته تکیه او زیات ویاړ هغه ځوانانو بلل چې په پښتنو کې اوس نوي راپنځېدلي دي او د امید سترګې زموږ ستاسو ته دي زموږ د امید څه دي تاسو یې په راتلونکي کې به خپل ولسونه تاسو جوړوئ درنو لیدونکو د راتلونکي ورځې دپاره موږ بیا هم ستاسو دپاره همدغه د کټوازي صاحب او زموږ ترمنځ چې کومې خبرې وشوې څرنګه کولی شو موږ دا خپل ارزښت د دغه خلکو د رنګونو نه پاک وساتو تر څو یو خوندي لاره پیدا کړو په راتلونکي خپرونه کې به در سره پرې خبرې کوو زه د ښاغلي کټوازي صاحب نه ډېره مننه کوم چې ده زموږ بلنه ومنله جرګه خپرونه ستاسو خپل ارزښت ده او تاسو به خپله ولسونو ته د همدغه ځای نه خبرې کوئ او ستاسو ته به خپل ولسونو ته به د همدغه ځای کې خبرې کوي تاسو به له موږ نه خپل وخت نه سپموئ ډېره مننه چې تاسو راغلي یاست